پېښور کې چې کله موږ دور حدیث کول اخري زه اکثر یې ملګرو ته بیانوم نو هغه د افغانستان او دلته پاکستان کې انشټیټیوټ خپله حاصله کړې وه دې پېښور کې تقریبا 12 کال هغه ډکیت پاتې شوی و ډاکو غټ ډاکو ما د بې قصې کله کولې دور حدیث کې ما سره یو ځای خوا ته یو ځای د مولانا سره بستره وه نو هغه ما ته خپله قصه شروع کړل ما ورته ویل ته څنګه راغلې دې طرف ته دین طرف ته څنګه راغلې ما ته ویل چې دنیا په سر باندې ما یوه ګناه نه ده پرېښې چې ما نه ده کړې دنیا په سر داسې ګناه نشته چې ما نه ده کړې ویل تقدم ویل چې حساب نه دی معلوم ویل د زناګانو نعوذ بالله د شرابونو هر ګناه ما کړې ده ویل زه راغلی څنګه دین ته یم ویل بس الله را باندې رحم کړی خو یو خبره ده ویل یو خبره چې ما د دین طرف ته ولې راغلی ویل ویل کېدای شي دا وجه چې ما په دغه ډاکې به مې کولې ډاکې او داسې ټیم په ما باندې راغلی و چې پیسې دومره اخېدو که په زور باندې مې د خلکو نه بدې بدې ومې اخیستلې په یو ټیم باندې ما سره کله $2 लाख ما سره سو $2 लाख دا ما سره سو دی دا یو کار مې کړی چې ملګري مې ټول مې ډېر زیات خلک به راتله کوم ډاکوان باګوان چې یو ما مونځ نه دی قضا کړی ویل ما مونځ نه یې پرېښی چېرته او بل مې دا کار کړی چې په روژه کې ما روژه چېرته نه خوړلی چې نورو ډاکوانو ملګرو به راسره ملنډې مې کولې دې وګوره د شیخ د ځان یې مزل جوړ کړی دا کې که څه کې مونځونه هم کې ویل په رمضان کې به هغې رال ښه به مې ورته تیارې مو کو خوراک به مې ورته تیار کړل هر څه مې ورته چرګان مې ورته کېښوده په رمضان کې ما به نه خواړه ویل ما ته ویل چې ولې ما ورته چې زه روژې ویل ښه عادت ته اوس وګوره شیخ دوی ته ځان یې شیخ جوړ کړی ډاکې هم کې څه کې روژې نیسي ویل ما چې دا زما ضمیر نه مني چې زه روژه ماته کړم ما ورته حدیث وی چې نبي صلی الله علیه وسلم د یو سړی راغی ویل یا رسول الله فلانی سړی غلا هم کوي او لمونځ هم کوي لمونځونه خو د هغې لمونځونه که نه نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل زر دی چې دا لمونځ به منع کړي ځکه دا د قرآن فیصله ده که ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر لمونځ سړی د فحاشۍ د منکراتو نه منع کوي خو چې صحیح لمونځ وي ما ورته ویل مال کېدای شي دقه وجه ده عرض مې دا هغه ما ته ویله د دنیا په سر چې کومه ګناه نه ما کړې که نه زه درته قسم خورم چې ما ته خوشحالي نه مېلاو شوې زما راړه به تنګ وویل یو پیر ویل راغلم ویل حیات آباد کې ویل بنګله وه پیسې هم ډېر راسره سوي رالم هلته د لاهور نه رالم بعضې خبرې داسې کړي هغه زه نه شم کولی رالم ویل ټیم را باندې نه پاس کېده نو ویل ما شراب مې وڅښله او ځان ته مې ګاڼه ولګوله ګنټه 2 ګنټه نشه ولاړه را پاڅېدم ویل ما ویل چې اوس څه کېدو راخوا څه کېده په څه شي ډېره خوشحالۍ راووتم آرمي سټېډیم ته رالم چې پېښوري کوم ځای ته مې خلک بد ناپتنګول په دې ونه ټیم پاس راوړل یو والی بل والی دلته کلاشینکوف به راسول لیسنسي اسلحې راسوي چا راته څه ویلې هم نه شو ویل ویل بیا زه لاړم افغانستان ته دلته هغه مفروض شو بس الله زما هدایت نصیب کړی و نو ویل او کور خاندان خلک راسره ټول ورانو زه یوازې وم ټول خاندان راسره ورانه کړې وه ورور مې و قاري هغه ویل چې موږ دې په شربور وشربولو دا ته څه کې دا کار مو څه مناسب نه دی زه په افغانستان کې هلته نو ودربه نه شوې دې شپې ودرم نو الله جل جلاله هدایت نصیب بس خوب مې لیده خوب مې لیده په خوب کې قیامت قایم شوی قیامت قایم شوی ډېره سخته ورځ ده ګرمي ډېره زیاته وي انجینر کریم باور ډېره سخته ده وګوره مو دلته شوټینګ کېدلې هلته به دوه هم راښکته شوي بربړ به خلک ولاړي ډېره سخته وه خو خپل اشنا حالت په دې کې زما نوم یو هغه شی دی راشي چې کله زه مخامخ شوم ویل ډېر حساب یې راسره نه کوم چې ښه دا څه دی دا خو فورا بوځئ جهنم ته دا خو فورا بوځئ حالت خو یې سخت زه روان کړم ویل په دغه ټیم کې ما چغې والې زه راهیر شوم چې راهیر شوم دومره سخته را باندې تېره شوې چې زما په دې کپړو کې یو ځای وچم نه ټولې نه خولې بېدلې وې دومره سخته را باندې تېره شوې وه کېناستم او سره مې نه برابرېدله ساله مې ورور ته ویل چې ځه چې ځو ما ته چېرته یې ځای وښی و چې دغه دی د دین سره لږ اشنا شم او توبه وباسم هغه ورو زما چې و نو د زړه د خوشحالۍ د وجې نه یې وژړل ما زما ورور توبه ایستل او ډېر عجیب کار دی چې راغلو زه پېښور ته راغلو هلته
زموږ استاد محترم شیخ حمید الله حفظه الله تعالی حفاظت وکړي دغه دور تفسیر شروع د رمضان د مخکې هغه یوم یې شروع کوله هغه زه ډایرکټ راوستم پېښور ګنج ته چې راوستم هلته ماچیو خپل راسلي ویل ما ته چې دلته کېده لږ درس به واري کړه دې ولګېده چې خطه ښه کړه دې ونه لګېده بس بیا به ځي زه هلته کېناستم درس شروع دی تا ویل چې ګنې دې شیخ د چا په غوږ کې ویلي چې داسې قسم سړی راغلی دی داسې باش شروع کړو چې هغه بلکل زما مطالب دا هدایت الله نصیب پېښه کړه بس یې وویل زما اړه بس ولګېد ما چې دا ډېر ټینګ دی دا ښځې دی ویل ورور مې راته ویل چې دلته خو دا خو طلبا دي او دې خو د ځمکې خوبونه کوي دلته او چېرته لوبیا خوړلې چېرته دال خوړلی کمزوری خوراکي نو ته خو سیو په بډانو باندې په چرګانو عادت شوې په ډوډیو باندې عادت شوې ته خو دلته ټیم نشي تېرولې خو داسې وکړو چې کوټل کې به کمره والو پیسې خو تاسې هم ډېر ښې دي کمره او کوټل کې والو نو زه راځې به ما ورته چې دا خبره دې هم ټیک وکړه په هوټل کې هم کمره واخیستله په 2000 روپۍ باندې هغه ټیم کې 2000 روپۍ ډېر غټ شوی 2000 روپۍ باندې کمره واخیستله ښه مزهداره ویل شپه به لا پکې کړې ده چې درس هم وکړو ویل ما ورور ته ویل چې زه یوه شپه کوم دلته هسې اندازه خو به ولګوم که نه دلته څه اطمینان شته که نشته دی ویل ما ویل چې بس ټیک ده ماښام تېر شو ماسخوتن تېر شو ویل ما به دا 8 ګولۍ لري 8 ګولۍ د خوب دا به ما خوړلې ویل 8 ګولۍ به ما د خوب خوړلې خوب به نه راته مخکې او په دغه شپه چې څنګه ماسخوتن منځو شو خلک طلبا وروسته پرېوتل زه چې څنګه بسترې ته ورسېدم ځان خبر شوم نه مې څه ودومه ګولۍ مولۍ نه پاتې وي همداسې ودومه داسې ډوب خوب یې کړی چې ما چېرته په ژوند کې داسې خوب نه و کړی سهار له راپاڅېدم زړه مې پاک پاک دی ما ورته ویل چې میډونه پرېږده دا خو په ژوندي دی جنت دی دا دی هغه ملګری داسې تقوا او پرهیزګاري ول الله نصیب کړه زه ما سره خپل ما سره نږدې و کله کله به د ژمي موسم و سخت یخنۍ کې درېیم چت کې بره بل چت نه و درېیم چت ته به موږ بره وخت دې بار ته په 2 بجې د شپې 2 بجې د شپې په هغه یخ فرش باندې ولاړ و مانځه باندې او چغې مې والې چړل وې ما به ورته الله ولې ویلې ډېر غلطۍ مې کړې چې الله مې معاف کړي که ما پکې نه کړي مال الله باندې چې دونه هدایت یې ته نصیب کړی دی انشاءالله الله باندې معاف کړي جړل مې سخت مې چغې والې د هغه ماتې ویله په قسم سره خبره را دې اوږده شوه په قسم سره مې زه ته قسم کوم چې کوم قسم قسم مې زه درته کومه چې د الله د دین نه علاوه بل ځای کې اطمینان نشته دی خو دې خلکو ته پته نشته دی دې خلکو ته معلومات نه شي چې د الله دین کې څومره خوند دی مزه نه پکې خو دا خو هغه چا ته میلاوېږي چې کوم سړی خو د خوند حاصل کړي که نه خوند حاصلولو کوشش وکړي که نه چې چا د حاصلولو کوشش نه دی کړی څه به ورته میلاو شي غرض مې دا اوس مارونو چې خلک په دې غوږونو باندې ګانې اوري د دې لپاره چې ما ته اطمینان سکون میلاو شي قسم دی که په دې کې سکون شته دی دا د قرآن سکون نه دی اورېدلی د قرآن اطمینان تا نه دی